د دوالو جهانو د سردار مبارک صحابه یو علاقې ته تلیو هلته بعضې کسان کافرانو نیول یو پکې حضرت سفینه رضی الله عنه دی خپل نوم یې سفینه نو او قربان شم د صحابو نه چې ځان یې قربان کړی د امام الانبیا نه سفینه رضی الله عنه د رسول الله مبارک د بیبی د ام سلمې رضی الله عنها غلامو هغې زاد کړی و یزادوم خو په یو شرط دی د امام الانبیا خدمت به کې وایي که دا شرط را باندې کې نه دی اوم به د رسول الله مبارک نه جدا نشم نو ډېر طاقتورو چې صحابه او جهاد لروانو هر چا به خپل پیټ راغشته ورته پسر کو به یو ځل ورته رسول الله مبارک وفرمیل انت سفینه وایي ته خو سمه کشته یې لکه کشته کې خلکو سامان وریشتي صحابو ته وی ما ته به سفینه وایې ما ته امام الانبیا سفینه ویلی دی ابو هريره رضی الله عنه خپل نوم عبدالرحمن دی د پلار نوم یې صخر د مور نوم یې امیمه د دوست د یمن د علاقې اوسیدونکی یو کم 10 کالو عمر کې مسلمان شوی دی یو ځل دی لستون کې ورسره پیشو امام الانبیا ورته اباهر وین ای د پیشو صاحبه وی باس ما ته رسول الله مبارک اباهر ویلی دی ما ته ابو هريره وایه نو هغه سفینه رضی الله عنه د هغې کافرانو نه راوتښتېد لاره ترې خطا شوه په ځنګل باندې ورغې چې په ځنګل باندې ورغې دې خوا زمري ورته وکتل سفینه رضی الله عنه ته چې پته ولګېده چې زمری دی ورته وایي ای زمریه د امام الانبیا صحابین دلته راغلی ومه جهاد لار رانه خطا شوې ده ملګري رانه ګډوډ شوي دي ما ته لار برابر که ما ملګرو ته ورسوه یا خو هغې زمري ځان جوړ کړی و حملې ته چې وایي د رسول الله مبارک صحابین جهاد لراغلیم د قرآن نظام په دې ځمکې سر باندې ناپیس کول غواړو هغه زمري داسې شو لکه د انسان خپل سپی چې مالک ته لکې اړقی او ترنګی دغه شانتې ورته لکې ترنګوله سفینه رضی الله عنه راغې خواله او ورسره نیغ روان شو داسې یو خوا بل خوا به یم کتل چې هیبتناک اواز به یې واورېد زمري به هغې پسې وکتل هسې نه دا سړی راغلی دی د قرآن نظام په ځمکه ناپیس کول غواړي د رسول الله مبارک صحابي دی څه ورته ضرر ونه رسوي ورسره روانو چې کله سفینه رضی الله عنه لارې ته مخامخ که هغه زمري ترې نه واپس شو زموږ ستا به زمري تابع شي دا حیوانات الله د صحابه تابع ګرځولي ولی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما دغه قوم چې الله پورته کدا ولی دا د قرآن مطابق زندگی تیروله الله دې زمونږ او ستاسو د ملک نظام قرآن کې الله دې زمونږ او ستاسو په قرآن باندې عمل نصیب کې عمر فاروق رضی الله عنه دریاب بروچت شو دریا نیل نو د هغې خلکو دا عادتو چې بیا به کلي به غر کول نو هغوی به یو خشته جینۍ وکته په علاقه کې د ټول نه ښکلې جینۍ او هغه جینۍ به یې ناوې کړه کالي به یې ورته واچول چې هغه به یې ورته ور واچوله بس اوبه به لاړې کال په کال به دا طریقه وه دریاب بیا خلق غر کول هغې خلکو یو جینۍ وکته خشته جینۍ په علاقه کې چې یاره دا یو خو به قرباني ورکړي خو ټول وطن به بچ شي اوس جمدی جاړه جینۍ چې و دریاب ته غورځی څونه ګرانه ده خو ټول خلک به هلاکېدل نو چې کله هغې ناوې کړه او کالي ورته واچول او دریاب ته یې غورځوله هغه علاقه کې چې کم گورنر و دا ولې وی دا خو زمونږ طریقه ده که دا یو قرباني ورنکي او د یو کور جینۍ قرباني ورنکي ټول خلک تباه کېږي هېڅ چرې به وی داسې نه کېږي دا خو ناروا دي عمر فاروق رضی الله عنه له استازي راولېږه هغه وی نه داسې به نه کېږي
دریاب ته خط لیکي کافران ورپورې خاندي وی دریاب ته سو خطونه لیکي وی اے دریابا که ته په خپل اختیار چلیږي چې څه دې خوښه یې هغه وکړه او که د الله په حکم چلیږي زه د الله د پیغمبر خلیفه او د الله د پیغمبر صحابي یم د ځمکې په سر د قرآن نظام نافذ کول غواړم زما دا خط درشي چې فورا روان شي او بیا روچت نشي هغه خط چې دریاب ته وغورځو قسم دې که تر ننه پورې روچت شوي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما دریاب الله تابع کړی دی الله ولکم شان ور کړی دی ناست په مدینه منوره کې لګیا دی تقریر کوي او د تقریر په دوران کې आवाज وکړ یا ساریه الجبل ساریه غر ته وګوره خلق وی چې ساریه خود میلونو په اندازه باندې د جهاد د پاره تللی دی سوونه میل ساریه رضی الله عنه لري دی عمر فاروق رضی الله عنه تی غر ته وګوره معلومیږي چې عمر فاروق رضی الله عنه جوړ کمزوري شوی دی انسان کمزوري شي دماغ کار پریدي چې کم اکابر صحابه هغه نه دی کې بخامخه چلی اگر وزه نوٹ لاغا ٹیمه نوٹ که چه کل ساریه رضی اللہ عنہ داغه مرگری رالل وی پا پلانکی روز پلانکی ٹیم سناشنا واقع خو نو پیخا شوی وی ولینا وی کاپیرانو سرم جنگو شاتم پامنو وی عن قریب دارا چه کاپیرانو منس کی گیر کلیو وی پده کی یو آوازو شو یا ساریتو الجبل ساریه غرطو گورا وی ما خپلو مرګرو ته وی چې والله انه لصوت عمر زمان په الله قسم وی ادار عمر فاروق رضی الله عنه आवाज دی وی بس چې دا مورید ارتم شاکړه هغه کافران لم شکاس ورک کدا امیر المؤمنین आवाज نه اوریدلې من به دشمن تبا کړیو ناست په مدینه منوره کې پسونو زرګونو میل لوري وتر جهاد میدان ښکاری आवाज الله ترسی دا دومره مقام الله ولی ورکای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما نن مسلمان څومره زیات ته پاکستان مسلمان افغانستان مسلمان داسې ورپسې شروع کا هغه سعودي عرب او مصر کم ځای ته رسیدلې ستا په مقابله کې کافر سړي لیکن نن سبا د مسلمان مثال پشان د بوستی بوس دی مسلمان ته امام الانبیاء بوس ویلی دی د دریاب د پاسه خزل یو بوسی او بوچه په کمه په مخه که په هغه طرف هغه په مخه کړي د غرنګ د دې زمانی مسلمان خو چې ګوره کم ملک کافر په خپل دربولي د سوري پته نه لګي چې په کومه سوره باندې دن کېږي دا ولی رونو دا د قرآن نظام نشتا نن سبا لک سوچو کا من د امام الانبیاء په سنت شرمیږو د پاک پیغمبر مبارک په طریقو باندې من شرمیږو او د هغه کافرانو د امریکای د بادشاہ سنوم دی ټرمپ خدای دې سټ کوي کې د ټرمپ او د بوش او د دغه خلکو په طریقو ته نه شرمېږي د امام الانبیاء په طریقه شرمېږي دا څنګه مسلمان یې که یو ځای کې تن ناسته پنځل لسګزه خو به دې ګیره پریخي هغه دروغجن خبره او تسبیح هم در سره وي خو چې یو شادي حال ته لاړې او دا خمر اهلیه پکې ناسته خمر اهلیه خو پیژنې کنه هغه جامه چې چولی چې دې ځای کې ټای او د صفا د مروه د غونډې پکې شاته ښکای نو چې غوي خوراک کوي او دا وی خوراک تا وګوره یره که په سنت طریقه خوراک کومه خدا سرکوزی را پورې خاندي ابم په ولاړه کوي زبم په ولاړه کوم هغه بم راکوټه پلیټ کې راواچي اورګه زبم پلیټ کې راکوټي کې راواچوم غوره کې بنه کوم په شریکه بنه کوم الله الله د خدای نه ویریږه
هغه تانا سر نالی چې تر امام الانبیاء په طریقه خوراک کې او هغه د ټرمپ په طریقه باندې خوراک کې یو تر هغه نه سر اخلي پکار دار چې هغه تانا سر والی ته ولې هغه نه سر علي من لږ سوچو که په ځای په جوماتونو کې مدرسې زیاتې شوې خو لږ سوچو که قرآن دی بچي وي دا بچی په قرآن عمل کوي ښځه په قرآن باندې عمل کوي ستا په کور کې زندگی د قرآن مطابق ده که نه ده د قرآن په کومه یاد باندې من عمل وکړو الله وی لا تقربوا الزنا زنا ته نږدې کېږئ مکول خو ډېره لویه خبره ده راشه څومره خلک په زنا کې مبتلا دي امام الانبیاء فرمایي العینان تزنیان سترګې زنا کوي وزناهما النظر او د سترګو زنا دا پردو ښځو ته کتل دي آیا دا مرض په موږ کې شته که نشته جواب راله راکړه بوډا سپینګیري وي قسم په خدای د دوانو هم دې صرف ټوخېږي نور خو تاسو ته پته ده او صاحب د هغه نه ماشومه سکول ته نشي تللی هلکه دا ده چا لور ده داسې این قینج مې یاره قسم په خدای ته ویل چې دې بوډا له مې دې خانګو کې لاس ورکړې که نه او یو څو ټوپه مې پې ووال د چا لور ده خو یا به ستا د محلې ده ستا بچی نوسی ده که نه په لارو کوڅو کې درنه ښځې نشي تللی دا به نه ځي دوی به ضرورتونه نه د قرآن په کومه یاد ما عمل وکړه العینان تزنیان وزناهما النظر د سترګو د زنا نه خلک محفوظ دي رونو قرآن کې وی غلا مه کوه مونږ چې ته غلا پرېښوده حرام مه کوه مونږ حرام پرېښودل اخر د قرآن په کومه یاد باندې ما عمل وکړه لږ جواب راله راکړه په کومه یاد ما عمل وکړه مال شتا دولت شتا بنگله شتا جیداد شتا لیکن خوشحالی نشته او پریشانی ده که پلارې دی او خدای دې ما مړ کړي که صاحبه ښځه ده او خدای دې ما له مرګ راولي که بچي دی او خدای دې ما له مرګ راولي قسم په خدای په خپل ژوندونو خلک ستومانه دي په داسې مال او دولت څه د دو قرآن نظام ناپیس کول غواړي علماء سره مونږ ناسته وکړه لوی لوی کبار علما کبار الحمدلله کبار علما د ځمکې په سر باندې دا موجود دي ته چې ته عالم لورلی هغه سره د ناسته پاسته وکړه نه چې ګورې چې ته چرسیو د خلکو سره به ناست دی الله دې زمونږ او ستاسو د ملک نظام دا قرآن کې قرآن الحمدلله مدارس زیات شو الحمدلله شکر د ټول وای الحمدلله الله دې نورم زیات کی دا کومه زنانه چې دا مدرسه چلی الله دې جون کې برکت پیدا کی زه یو ځل مخکې راغلیم کنه او یو ځل مخکې زه دلته راغلیم بیا رالم نو مونږ خو لګیا یو وخت په وخت باندې د قرآن هغه فضایل بیانو خو لنډه خبره دا ده چې ترقی به مونږ هله کوو زمونږ د ملک نظام هغه قرآن شي او زمونږ او ستاسو عمل په قرآن شي لن مثال درله در کوم د دواړو جهانو د سردار مبارک صحابو ته وګوره د مکې مکرمې نه هجرت وکړه مدینې منورې ته حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کور خو په مکه کې پاتې شو د عمر فاروق رضی اللہ عنہ مال او دولت او کور په مکه کې پاتې شو د عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کور مال او دولت په مکه مکرمه کې پاتې د علی رضی اللہ عنہ الته پاتې دا سه نور صحابه چې مدینه منوره ته لاړل دا جزانانو دا استوګ نه زین نو د دوړو جهانو سردار مبارک د مدینه منوره خلق چې اوس او حزرجو چې ایمان راوړو موږ وته انصار وایو د هغه خلکو ته وی زما یو صحابی ځان سره بوزه ابوبکر یو لورکو عمر بل لورکو عثمان بل لورکو یو بل د دوی خوراک او خرچه پتاسو هغه صحابه د مدینه په انصارو تقسیم شو دا وی د روټیو د خوراک انتظام به د مدینه منورې خلکو کو
دومره ورسره سنو خو چې هغه صحابه خپل زندگی د قرآن مطابق جوړ کړه او عمل په قرآن کې هغه صحابه له الله سور نکلل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لاللہ بادشاہی ورکڑا اللہ ولا خلافت ورکا عثمان رضی اللہ عنہ لاللہ بادشاہی ورکڑا اللہ خلافت ورکا علی رضی اللہ عنہ لاللہ بادشاہی ورکڑا اللہ خلافت ورکا عمر فاروق رضی اللہ عنہ لاللہ بادشاہی و خلافت ورکا او داسی وڑا بادشاہینا ستاد پاکستان رغبا 3 لاکھ مربع میل دا او عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر 2.5 لاکھ مربع میل علاقہ باندې حکومت کړی دی اتنه لس پاکستان عمر علاقہ چرا یوځای کې په دومره علاقه باندې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه بادشاہي کړی دا رو دا ول الله پاک دا دومره لوی مقام ورک دا ولی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما دغه مهاجرینو او د انصارو زندگی د قرآن مطابق وا دا غوی د ملک نظام چې هغه قرآنو الله کم زیتا غوی رسول په انسانانو یوازې غوی بادشاہي نه کړي پدې حیواناتو باندې مغوی بادشاہي کړي دا ستا د ملک بادشاہ ستا په ظاهری وجود بادشاہي کوي خو ستا په بادشاہي نه کوي ستا لاغه سره نه دی صحابه په قبرونو کې پراتري الحمدلله ننم زمو ستا په زړه کې صحابه سره محبت ته د خلکو پړونو مغوی بادشاہ کړي دا اوسم د خلکو پړونو دا غوی بادشاہي ده دا ولی زندگی دا قرآن مطابق وا عمر فاروق رضی اللہ عنہ لاللہ کم شان ورک نور صحابو لاللہ کم شان ورک مدینہ منورک یو غر دی دا غی غرن اور روت اغا اور را روان دی مدینہ منوریتا خلق رال الامیر المؤمنین دا غرن اور روت اور خو مدینہ منوریتا را روان دی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی دے او دا اغا صحابی دے چی چا دجال پخپل استرگو لیدلے دے دا تیوی لارش تمیم داری دا اور مڑکا اسرو چی اور یو دیر زیاد اور کلی غرکی خدا غیر پاروبا پکار دی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ یوازے پا یوازے باندے لار او دا صادر راتاو که لکه زمان خلق چه دا صادر ندبلے جوڑی او اغی اور لے پی گزار ورکوی رستو شا حقل خوی چه صادر اور لور خو پا صادر باندی اور بلیگی ابا مصدی وی رستو شا در تاویم چه غیل گزار ورکو رستو شو بل گزاری ورکو رستو شا او رستو شو بل گزاری ورکو رستو شو قسم پا اللہ چه دا کم غرن اور روتیو تمیم داری دی اللہ عنہ اور پا اغی غر باندی وردن نکم دی صحاباو لاللہ پاک اغا شان ورک پس سباندی دوی بادشاہی حکومت کرے دا ولی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما دغا مہاجرین او انصار چا اللہ پورتا کرل دا قرآن دا برکتا دا جن مقصد غوی پی جندلیو موتا دا جن مقصد نر پی جندلی ازا موستا دا جن مقصد سدی غوی دا جن مقصد پی جندلیو دا پاک پیغمبر مبارک صحابہ لال لپریقی تر جہاد دا پارا چکل اپریقی علاقی تر جہاد دا پارا لالل یو صحرا کی و پا زنگل کی خیمی خخکلی دا اپریقی خلق و خنداگان کولی
وی دې کې خو زمري دي اتیان دي ماران دي پکې دومره بم کې ټوټې بم کې تاسو به جهاد څوکې ځکه یو مرغه چې ځان له جوړی محفوظ مکان به ګوري محفوظ مکان چینی مرغیم پکې ځان له جاله نه جوړی خو زمونږ انسانان خو د حیواناتو نوم زیات پروتې دي لاړ بشي صاحبه په لکونه پیسې به د دریاب په غاړه ولګئ هلته به ځان له کور جوړ کړي چې بل ورځ ګورې کور ورله یوسي انصافداره مرغۍ خو چې ځان له جاله جوړوي محفوظ مکان ګوري نو په هغې ځنګل کې خیمې ښخې کړې خلکو خاندل وی دې کې داسې ځناور دي چې ټوټې بم کي چې د صحابو مشر دا خبره واورېده نو راپاڅېد او تورې د تیږې نه راوښکه وی ای د ځنګل حیواناتو که موږ پیژنې خو ډېره ښه پخه ای بچې ای ګوګوشتو خبرې مه کوه نیغ کښېنه که موږ پیژنې خو ډېره ښه پخه او که موږ نه پیژنې موږ د امام الانبیاء محمد رسول الله صحابه یو د امیر المؤمنین لشکر یو مجاهدین یو دې علاقې ته د جهاد د پار راغلي یو د دریو ورځو د پار راته ځنګل خالي کې هغه حیواناتو چې د صحابي د اواز واورېد او وایي که درې ورځې کې مې دنه یو حیوان په ځنګل کې ولیدی قسم په الله چې په دې خپله توره به نه دا سر اخ وغورځو خلکو خاندل زمرو ته اعلانونه کوي تاریخ لیکي د صحابي دغه اواز نو چې الله ټولو حیواناتو ته غوږونو ته ورسو د زمرو رمې روانې شوې د اتیانو رمې روانې شوې تر دې چې نولوم خپل بچي په خولو کې ونیول د دریو ورځو دپاره یې ورته ځنګل خالي کړ د امام الانبیاء صحابه الله د ځنګل حیوانات هم تابع ګرځولي دي بربر قوم چې وکتل چې د ځنګل حیوانات تابع دي دوی سره به څوک جنګیږي دا خو په حق دي قسم دی چې بغیر د جنگ د ایمان راوړو تابع شو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما دغه قوم صحابه چې الله پورته کړل دا ولې د جون مقصد پیژندلی او د هغوی عمل په قرآن د امام الانبیاء صحابه کم شان الله ورکړ